د کرن خان یو شعر دی وایي چې د باران نه پس موسم یمه جانانه چې ته سم یې نو زه سم یمه جانانه. دا هغه د باران نه پس موسم دی. پرون پورې ډېر تیز باران و، نن تاسو کتلی شئ موسم ښکلی شو او لمر راوخوتو. وختي مې ملګري سره خبره کوله، مال چې څوک د خدای د ذات نه انکار کوي توبه الله، او نو هغو خلکو ته تر دې نه غټه خبره بله نه وي چې دغه 3-4 ورځې مسلسل باران چا ووراوه. بېګا تر شپې ناوخته پورې تقریبا باران و، تیز باران و. بیا نن سهار چې مثال خلک راپاڅېدل، نه باران و، نه ګلی وه، نه واورې وې، اسمان شین و، لمر راختلی و او موسم دغه شی و. تاسو سوچ وکئ چې یقینا چې دا هر څه چې کوي دا څوک کوي؟ رب ذات یې کوي، نو دا د انسان د وس کار نه دی. موږ هم راووتو، ما ویل چې ځه دې ښه ملګرو سره لږه نننی دا ماحول شریک کړم. د راډیو نه راووتم، زموږ راډیو سره څنګ کې د پټي دي او دغه ځینو خلکو کرونده کړې ده. کله کله دلته موږ راوځو دا ځایونه ډېر شنه وي، ښایسته ښایسته بوټي وي، ګلونه وي پکې. خو نن یو خو باران تېر شوی، بل پکې خلک لګیا دي، کرونده یې کړې ده، پکې سبزیجات یې کرلي دي، میوهجات یې کرلي دي. نو دغه شان ځای زما مطلب دا دی، ملګري به وایي چې یاره دا صرف وچو پټیو ته نیولی. نه، دې پټیو کې په دغې قدرتي هوا کې چې کوم خوند دی، دې ابو هوا کې چې کومه مزه ده، نو یقینا چې دا په ډېرو لویو لویو ښارونو کې، په ډېرو لویو لویو بنګلو کې، په ډېرو ښکلو ښکلو ځایونو کې نه وي. نو موږ د غرونو خلک یو او دغه شان پټي، دغه شان پولې چې موږ ته راشي موږ ډېر زیات خوشحاله کېږو. موږ وایو چې بس که ژوند دی که هر څه دی په دغې پولو کې دي، په دې پټیو کې دی. او تاسو دې ښاد وئ، تاسو دې اباد وئ. ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ او زموږ دغه هر څه مو ولیدل.